هندوستان د افغانستان په وړاندې د ټي 20 سیریز لپاره خپل پیاوړی سکواډ اعلان کړ. ستر سیالي ته چمتووالی د هندوستان د طرف نه. د هند کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې د راتلونکي 3 اوریزه ټي 20 سیریز لپاره خپل رسمي سکواډ اعلان کړ. د اعلان شوی سکواډ لمخې د هند ملي لوبډلې ګڼ شمېر تجربه لرونکي او ځوان ستوري لوبغاړي به لوبډلې کې شامل شي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ پراخ بحثونه راپارولي دي. دا سیریز د دواړو هیوادونو لپاره ځانګړي اهمیت لري ځکه افغانستان په وروستیو کلونو کې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره سیالي کړې او د حیران کوونکو بریاو سابقه لري. بل لور ته هند هم غواړي د خپل قوي سکواډ په مټ په دې سیالي کې غوره پایله ترلاسه کړي. د کرکټ شونکي باور لري چې د افغانستان او هند ترمنځ دا سیریز به له سختې سیالۍ جذابو شیبو او یادګاري لوبو ډک وي. افغان مینوال هیله لري چې د افغانستان اتلان به د نړۍ د کرکټ ستر ځواک ته سخته مقابله ورکړي او یو ځل بیا به خپل استعداد نړۍ ته وښایي. اوس دواړه لوبډلې مینوال د صبر دي د سیریز پیل ته انتظار باسي ترڅو وګوري چې په دې ستره کرکټي جګړه کې به کومه لوبډله بریالۍ راوځي. ستاسو په اند آیا دا سیریز به افغانستان وګټي که هندوستان؟ خپل نظرونه مې په کمنټ کې شریک کړئ او دا راوښیه ستاسو د خوښې لوبغاړي کوم یو دي. زما د خوښې لوبغاړي چې دي راشد خان او ګرباز دي.